وخت په خیر دوستانو، خدای دې ورسره ولرسي. تر اوسه هم فکر کړی په ژوند کې چې که تاسو یو چا ته 90 سلنه ښه کارونه وکئ، خو که یو ځل البته نه وایم چې بد کار، که یو ځل د یو چا په درد ونه خورئ، که یو ځل د هغه سره هغه څه چې هغه تمه لري هغه پوره نه کوي، ستاسو پسې څومره غیبتونه کوي، ستاسو پسې څومره نارضایتي ښیي. دا دقیقا هغه څه ده چې ټولنه ستا نه توقع لري. هېڅ کله ستا ستړیا، ستا هڅه، ستا خواري، ستا هغه وخت چې دي خپل د راتلونکي لپاره وقف کړی هغه ته نه ګوري، خو دې ته ګوري چې تا په 100 ځله د هغه غوښتنو ته نه نوي جواب ویلی، خو دا یو شي جواب نه دی ویلی، نو ستا د نورو بحثو عنوان ګرځي. دا دقیقا دې ته راځي چې یو سړی دی، یو لوبغاړی دی، هڅه کوي، ورزش کوي، وختونه ګالي، سهار ماښام، خو که یو ځل د دوی په خوښې ونه لوبېدی نو هغه بیا عنوان جوړېږي. او دا د ټولنې یو طبیعت دی. نو هېڅکله به دې ته نه ګورو، هڅه به کوو د ځان لپاره، هڅه به کوو خپل د راتلونکي لپاره، نه د نورو په خوښه، ځکه نور هېڅکله نه ستا څخه راضي کېږي. نو ښه خبره به دغه وي چې د بریا لپاره کار وکړئ، د ځان لپاره کار وکړئ، د نورو خبرې ایګنور کوئ. په دې کمپیوټر کې یو بټن دی، یو آپشن دی، یو لغات دی په نامه د ایګنور. ځینې لغاتونه چې نه پېژندل کېږي نو هغه موږ ایګنور کوو. نو اړتیا دا ده چې د ځان لپاره، خپل د راتلونکي لپاره ځینې وخت ځینې شیان ایګنور کړو. ایګنور نه کړو بیا مو انزوا ته وړي. نو د چا د خوښې لپاره کار مه کوئ. مننه.